بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الطريقة العصرية الجزء الأول الدرس الخامس والأربعون. زمونغ أستاذي نن پنځه څلوېښتم نمبر درس التلميذة في المدرسة. تلميذة شاگرده په مدرسه کې. هذه عائشة دغه عائشه ده. هي اغا طفلة صغيرة یعنی وړه ماشومه ده. اغا یو وړه ماشومه ده. تقوم في الصباح الباکر اغا پاسیږي سحر وختي. وتتوضأ او بیا اغا اودس کوي. وتصلي في البيت او بیا اغا مونځ کوي په کور کې. وتتلو القرآن الكريم او بیا اغا د قرآن کریم تلاوت کوي. ثم تتناول الفطور او بیا غا سحر ناشته کوي. وتأخذ الكتب او بیا اغا کتابونه راخلی. وتسلم بیا غا سلام اچي على امها په مور خپل باندې و ابيها پلار خپل باندې. وتذهب وغزي الى المدرسة مدرسې ته. ترجع عائشة واپس ګرځي عائشه من المدرسة د مدرسې نه. مساء یعنی ماښامې چې واپس راګرځي ده. فتسلم سلام چې علی امها په مور خپل باندې. او بیا وتساعدها فی امور المنزل او بیا مرسته کوي هغه سره. تساعدها فی امور المنزل منزل کور ته امور کارونو یعنی مرسته کوي د کور کارونو کې. ثم بیا تلعب مع اختها لوبې کوي خپل خور سره. وتقرأ دروسها او بیا اغا خپل اسباق درسونه وی. ثم بیا تأکل اغا خوری طعامها. وتنام مبکرة او اغا چې دی بیا زروده کی. سوال او جواب. ایتها الطفلة من انت ای ماشومی من انت تسوکی. انا عائشه ز عائشه یما. متى تقومین فی الصباح تسحر کله پاسیږي. اقوم ز پاسیږم فی الصباح الباکر سحر وختي. هل تصلین الفجر آیت سحر مونځ کې. نعم او اصلي الفجر سحر مونځ کوم. هل تقرئین القرآن الكريم آیت قرآن کریم تلاوت کې. نعم او اقرأ القرآن الكريم او زه قرآن کریم تلاوت کوم. هل تذهبين إلى المدرسة آیت مدرسې ته ځي. نعم اذهب إلى المدرسة او زه مدرسې ته ځم. هل تسلمين على أمك أمك هل تسلمين على أمك آیت په خپل مور باندې سلام کې. نعم او اسلم على امي او زه سلام کوم په خپل مور باندې. هل تساعدينها في البيت آیت هغه سره مرسته کې په کور کې. نعم او اساعدها او زه هغه سره مرسته کوم فی البیت په کور کې. هل آیا تلعبین تلوبې کې مع اختک خپل خور سره. آیا ته خپل خور سره لوبې کې. نعم او العب زه لوبې کوم مع اختي د خپل خور سره. هل آیا تضربی نها آیا تا هغه وهي یعنی خپل خور وهي. لا نه اضربها وهم یعنی لا اضربها نه وهم هغه. بل احبها بلکې زه هغه سره محبت کوم. چې کله یو کس سره محبت کی نو بیا هغه نه وال کی هغه نه وهي. مطلب یې دا دی.
تمرین مشق ترجم بالعربیہ سعیدہ کہتی ہے سعیدہ وائی سعیدہ چې دی دا مؤنثه ده نو تقول سعیدتو میں چھوٹی بچی ہوں زوڑ مشومه یما انا طفلة صغیرة میں اسکول کی طالبہ ہوں زه د اسکول طالبہ یما انا طالبة فی المدرسة اپنا سبق پڑھتی ہوں خپل سبق وایما اقرأ درسی اور اسے یاد کرتی ہوں او اغا یادوم و احفظه پھر اسے کاپی میں لکھتی ہوں بے اغا زپا کاپے کے لکھم ثم اکتبه فی الکراسة میری استاذ مجھ سے محبت کرتی ہے زما استاذ ما سر محبت کئی تحبنی معلمتی اور میں اس سے محبت کرتی ہوں او زه هغه سره محبت کوم و احبها یعنی زه محبت کوم ها هغه سره میں ادب سے بیٹھتی ہوں زه په ادب سره کینم اجلسو بی ادبن میری ایک چھوٹی بہن ہے زما یو وڑا خور دا لی اخت صغیرة میں اس کے ساتھ کھیلتی ہوں زه هغه سره لوبې کوم العب معها میں اسے مارتی نہیں ہوں زه هغه نه وهم لا اضربها ترجم بالاردیہ تقول الوالدة لابنها والده یعنی مور خپل لور ته وایي یا بنیه یا بنیه وی کنه ای بچوړیا داسې یعنی دا اسم تصغیر دی په دې کې یعنی دا محبت د وجې نه ویل کېږي چې ای بچی داسې استيقظي في الصباح الباکر بیداریږه سحر وختي وتوضئي او اودس کوه وصلي الفجر في البيت مونځ کوه په کور کې وتل القرآن الکریم د قرآن کریم تلاوت کوه ثم اذهبي الى والدیکی او بیا زه خپل والدی ته وسلمی او سلام اچوه علیه په هغه باندې ثم اذهبي الى والدیکی خپل پلار ته زه په هغه باندې سلام اچوه اشرب الحلیب او پیس کا خذ الکتب کتابونه راخله واذهبي الى المدرسة مدرسې ته ځه ادخلي فصل کې داخلیږه درسګاه ته وسلمي او سلام اچوه على معلمتکی په خپل استادانو باندې وزمیلاتکی او خپل ملګري باندې وجلسی بادب او کینه په ادب سره وقرئی دروسکی او وایا خپل اسباق درسونه معانی الکلمات تسلم سلام کرتی ہے سلام کئی تساعد امداد کرتی ہے یعنی مدد کرتی ہے تلعب کھیلتی ہے لوبی کئی احب محبت کرتی ہوں محبت کوما احفظ یاد کرتی ہوں یادوما تنام مبکرہ سویرے سوتی ہوں ضرور کیگم لا اضربها میں اسے مارتی نہیں زه هغه نه وهم لا اضربها زه هغه نه وهم